د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک بیا موږ وروسته ګورئ، هغه ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو څنګه چې په تاسو په سر خط کې لوستلي وي، د نن موضوع چې دغه د پاکستان ISI ادارې یو ځل بیا د افغانستان ضد پخواني ګوندونو یا ګوندي استازي پاکستان ته بللي دي. ملګرو دلته یو سوال پیدا کیږي چې پاکستان دغه کوم استازي چې بللي دي دا خو د افغانستان د حکومت ضد دي او نه غواړي چې په افغانستان کې امن او سوله پاتې شي. دوی غواړي چې هلته د دوی حکومت کې یا ورته برخه ورکړل شي یا دغه اوسنی نظام بیا نسکور شي. دلته یو سوال پیدا کیږي چې آیا پاکستان دا اجازه لري چې د افغانستان هغه ضد ډلې چې په نورو هیوادونو کې دي او بیا هغه پاکستان ته بلي، یا دا د افغانستان په چارو کې یا داخلي امورو کې مداخله نه ده؟ دا ولې نه ده؟ خو مګر څنګه پاکستان دا جرأت کوي؟ ځکه دا جرأت موږ خپله افغانانو پاکستان ته ورکړی دی چې زموږ په هیواد کې د دې څو لسیزو راهیسې همیشه دوی مداخله کوي. موږ ځینې افغانان چې دي یا ځینې ډلګۍ چې دي یا ځینې د ګوندونو مشران چې دي، هغوی د قدرت ته د رسېدلو لپاره هر پردي هیواد ته، هر ادارې ته هغوی دا حق ورکوي چې په افغانستان کې مداخله وکړي، خو صرف چې دغه ګوند یا د دوی مشران په خپلو موخو ته ورسیږي او افغانستان کې قدرت ترلاسه کړي. نو دا د څو لسیزو راهیسې دا شی په دغه د ګوندونو په مشرانو کې هم دی او دوی همیشه دا هڅه کړې ده. نو که چېرته دوی د جمهوري لارو له طریقې پخوا نشو رسېدلی، نو هم دوی به ټوپک ته لاس کوو او بیا به پاکستان ته تلل او د پاکستان خو بیا د هغې غوښتل چې په افغانستان کې لاسوهنه وکړي او هلته په افغانستان حکومتونه کمزوري کړي یا یې د منځه یوسي او هلته همیشه باید هیڅ یو قوي، پیاوړی او مضبوط حکومت نه وي. نو دا هڅې پاکستان چې دی دا د څو لسیزو راهیسې کوي چې کله نه پاکستان جوړ شوی دی او هغه خاص علتونه لري. لومړی علت خو یې دا دی چې پاکستان چې دی د افغانستان په خاوره باندې جوړ هیواد دی. نو له دې لپاره پاکستان همیشه دا ډار لري که چیرې په افغانستان کې یو مضبوط قوي حکومت راشي چې د نظامی له پلوه او د اقتصادي له پلوه او هم د سیاسي استحکام له پلوه یو مضبوط حکومتي، نو بیا به هغه په اسانۍ سره وشي کولی چې خپله خاوره د خپلې جغرافیه سره یو ځای کړي چې هغه د پښتونخوا او د بلوچستان جغرافیه ده. نو د دې په خاطر باندې د دې څو لسیزو راهیسې همیشه پاکستان دا کوشش کوي چې هلته مداخله وکړي، خو دې مداخلې لپاره چې په افغانستان کې دوی کوي، زمونږ خپله افغانانو هم دوی ته دا موقع په لاس باندې ورکړې ده. که موږ چېرته وګورو چې کله سردار داود خان چې په ظاهرشاه باندې کومه کودتا وکړه او هغه په حکومت کې راغی په 1983 کې، نو په هغه وخت کې اسلامي حکومت هم و، خو پاکستان له دې لپاره سینیټر قاضي حسین احمد هغه به کابل ته لېږلی و. په کابل کې هغې په وخت کې د استاد رباني سره کتلي وو. د دې په خاطر باندې کتلي وو چې تاسې کوښښ وکړئ چې په افغانستان کې یو اسلامي نظام راولئ. او هغه دا چې په هغه وخت کې پروفیسر صاحب برهان الدین رباني د دې قاضي حسین ته نه ویلی چې موږ اوسئ موږ خو به اسلامي حکومت خو دلته په افغانستان کې خو بیا هم اسلامي نظام دی، پریکړې چې دي او فیصلې چې دي په محکمو کې په عدالتونو کې هغه په اسلامي قوانینو باندې کیږي، خو ستاسو چې په پاکستان کې غیر اسلامي نظام دی او غیر او عدالتونو کې چې څه فیصلې کیږي هغه په غیر اسلامي شریعت نه بغیر کیږي، نه د انګریز په قانون مطابق چې لارډ میکالې ورته وایي چې هغې جوړ کړی قانون دی، د هغې په مطابق ستاسو پریکړې او فیصلې کیږي. نو څنګه زه ماته وایي چې په افغانستان کې اسلامي نظام لپاره کار وکړه او خپله په دغه کې نه کې پاکستان کې نه کې. نو دې لپاره به دغه چې و پروفیسر برهان الدین رباني دوی سفر وکړو او لاړ پاکستان ته. هم دغه په وخت کې د سردار داود خان په وخت کې دوی ترې والته وو او په پېښور کې به دوی ته کمپونه جوړ کړل او ما کمپونه کې به دوی ته تربیه ورکوله. د بټو په وخت کې به دوی ته پیسې ورکول کېدلې، سلاب هم ورته ورکول کېدله چې تاسې بېرته لاړ شئ په افغانستان کې مبارزه وکړئ او جګړه وکړئ او دغه د داود خان نظام چې دی دا کمزوری کوي یا یې د منځه یوسئ. داود خان سره ولې د پاکستان ورانه وه؟ هغه سره دې په خاطر باندې ورانه وه چې کله په 1983 کې داود خان
قدرت ته ورسېدو او نو په هغه وخت کې چې دی د پښتونستان چې کومه داعیه وه دې راپورته کړله او د هغې دپاره دې عملي اقدامونه کول او ورسره بیا په هغه وخت کې د پښتونستان نه چې په هغه وخت کې د بټو په وخت کې په پښتنو باندې ظلم کېدو د پښتنو حکومت یې په دوو صوبو کې بلوچستان او پښتونخوا کې هغه په هغه وخت کې به بسرد ویل له منځه یوړل نو دوی ځینې مشران بهرحال افغانستان ته نو چې کله افغانستان ته راغلل نو دوی سپورټ کول شروع کړل دغه داود چې هغه کوم وخت کې نظام یا حکومت او هغه د دوی دغه چې دی هغه د پښتونستان هغه سره کومک شروع کړ هغه کوم مشران چې دوی راغلی نو دې په خاطر باندې بټو خو اول کوښښ کوو چې الته هم دغه شانته قومي مسلې راپورته کړي خو په وخت کې د نظام او د افغانستان داسې و چې قومونه الته یو په وخت کې د افغان ملت او دې په خاطر باندې الته دښمنانو لاسوهنې نه وې کړې نو په هغې کې هغه قومي تضادات نه و چې دوی د هغې نه کار اخیستلی و نو دې په خاطر باندې دوی دغه اسلام پاله کوم ګوندونه چې وو د هغې مشران یې دې ته وهڅول چې په افغانستان کې لاسوهنه وکړي روسان نه و راغلي داود په وخت کې رباني چې کله لاړ بیا ورپسې مسعود هم لاړ او دوی هلته بیا چې کله ورله ټرینینګونه ورکړی شول نو بېرته بیا په هغه وخت کې نورستان چې و هغه د کونړ ولایت سره نو دوی بیا د کونړ ولایت په نورستان سیمو کې او د لغمان چې هغه څه حصه د نورستان سره و هغې کې بدخشان کې او ورسره په پنجشیر کې دوی پاڅونونه وکړل چې کله پاڅونونه وکړل خو د هغه وخت کې د سردار داود حکومت چې و هغه قوي حکومت و او بل دا کار دی چې دغه ډلګیو سره په هغه وخت کې ولس هم سپورټ یې ورسره نه و نو له دې لپاره هغه چې دی هغه دوی هغه کوم چا چې دغه پاڅونونه کړي وو هغه ډېر کلک وځپل او دوی بیرته لاړ بیا پاکستان ته بیا هلته وو چې بیا وروسته روسان راغله نو بیا خو خپله ولس هم پاڅونونه وکړل نو بیا د دوی دغه چې وو پاڅون هغه بیا قوي شروع هغه دې په خاطر باندې چې روسانو بیا یرغل وکړو خو د هغې نه مخکې پاکستان لاسوهنه شروع کړې وه نو دغه لاسوهنه هغه دی اوس هم دوام لري چې دلته اوس هر حکومت راځي په افغانستان کې دوی لاسوهنې کوي خو په دې کې اوس ملامته څوک دي ملامته پکې زموږ خپل هم دغه خرڅ شوي مشران چې هم پاکستان ته بد وي بیا ځي د پاکستان نه سلام اخلي د پاکستان هدفونه چې کوم یو په افغانستان کې لري هغه هم پر مخ باندې وړي اول دا اوس دوی چې دا کوم استازي د ګوندونو پاکستان ته بللي دي که چېرته دغه د طالبان حکومت هم د منځه لاړ شي نو بیا به د چا د خوښه باندې حکومت راځي بیا به د پنجاب په خوښه باندې حکومت راځي او د پنجاب هغه کوم موخې چې دي هغه به بیا دا ګوندونه هلته په افغانستان کې باندې وړي نو په کار نه ده چې موږ ولس دا رقم خلک چې هغه ځي او په پنجاب کې کینی او بیا د هغه ځای نه ورته څه ډیکټیټ کېږي او هغه بیا هغه شانته کارونه یا هغه څه چې د پنجاب ډیکټیټ کوي هغه کړنې بیا هلته هغه په افغانستان کې کوي نو موږ همیشه باید دغه شانته د ګوندونه دي که د هغوی استازي دي د دې دغه وکړو لکه د دې نه ملاتړ ونه کړو او همیشه باید د دوی په مقابل کې ودرېږو او د دوی سره هېڅ قسم همکاري باید ونه شي نو د دې لپاره ځکه چې موږ پوهېږو چې دوی د کوم ځای نه سلا اخلي د کوم ځای نه دوی مسله کېږي او بیا افغانستان ته راځي نو موږ په افغانستان کې هېڅ قسم جګړې نه غواړو صحیح د طالبانو سره به د ډېرو افغانانو مخالفتونه یي په ډېرو برخو کې خو هغه په کار دی چې هغه موږ په خپله باندې حل کړو نه دا چې پنجاب کې کښېنو د پنجاب نه بیا سلا واخلو د پنجاب په خوښه باندې بیا نظام بدلون یا تبدیلي پکې غواړو بیا جګړې ته دوام ورکوو دغه جګړه به بیا ډېر زیات دوام پیدا کړي نو هغه څه چې د پاکستان هغه موخه ده یا کوم مقصد هغه دا دی چې په افغانستان کې جګړه ډیره زیاته باید اوږده وي او همیشه باید په دغه هیواد کې جګړه چې دوی هېڅ د ترقۍ هغه کوم دغه دي خواږه هغه ونه ګوري او نه دوی پرمختګ وکړي ځکه که چېرته د افغانستان اقتصاد او پرمختګ هغه د پاکستان نه ښي او د ژوند سهولتونه د پاکستان نه ښي نو بیا خو خپله به د پښتونخوا خلک هم غواړي چې د افغانستان سره یو ځای شي ځکه چې د ژوند سهولتونه ښي خلک خپله بیا د هغې سره ځي ځکه دا ډېر پښتانه اوس هم د پښتونخوا نه یا د نورو هېوادونو نه چې اروپایي هېوادونو ته راځي یا امریکې یا کاناډا او دغه هېوادونو ته ځي دې په خاطر باندې ځي چې هلته د ژوند سهولتونه هم ښه دي بل هلته امنیت وي نو ځکه خلک هلته ځي هغه د ژوند دپاره هغه څه چې سهولت انسان ته په کار وي هغه ټول هلته شته نو دې په خاطر باندې که چېرته په افغانستان کې جګړه نه وي نو بیا هغه چې دی د پرمختګ لارې هغه دغه چې دی هغه بیا افغانانو ته پراخېږي او بیا دوی کولی شي پر مخ لاړ شي دا و چې د یو څو کالو راهیسې په افغانستان کې سوله ده
نو هغه د پرمختګ کارونه کېږي صحیح ده، یو څه مشکل به وي دغه د مکتبونو په دغه کې پوهنتونونه چې بند دي زمونږ د خویندو لپاره په دغه کې دغه مشکل دی، یو څه نور مشکل به وي، خو بیا هم امنیت شته، سوله شته او د پرمختګ دپاره کارونه هم کېږي. نو پکار دی چې طالبان هم ځینې هغه غوښتنې چې د ولس دي هغه ومني، ځکه چې بیا دغه شانته زمونږ دښمن هېواد چې هغه پاکستان دی، چې هغې ته دا موقع په لاس نه ورځي چې څوک هلته لاړ نه شي، کښېنني او د هغې د پنجاب یا د پاکستان د موخو دپاره بېرته بیا په افغانستان کې استعمال نه شي. نو پکار خو همدا ده، ځکه زمونږ نور ازبکستان شو یا دغه نور ترکمنستان شو، دوی هېڅکله په افغانستان کې داسې خلک یا ګوندونه نه جوړوي چې په افغانستان کې مسله مبارزه وکړي، بلکې زمونږ سره تجارت هم لري او هغه وایي چې هر څه کوي هغه صرف د تجارت په خاطر باندې کوي، د اقتصاد د ښه والي په خاطر باندې کوي. مګر دغه دوه زمونږ نور ګاونډیان چې دي، یو پکې دغه دی د ایران دی چې هغه خپله غواړي فرهنګي یرغل په افغانستان کې وکړي او د خپلې ژبې دپاره کار کوي او ځینې هغه د هغې هغه مسلک چې دی لکه شیعتوب دپاره د هغې دپاره کار کوي. تاجکستان هم یو څه پرونه دغه کلي پورته کلي وو، خو هغه خو بیا هم هغه د روسیه هلته اغېزې ډېرې دي، تر څو پورې چې د روسیه نه ورته اجازه شوې نه وي، هغه بیا دومره لاسوهنه نشي کولی او نه دومره یو قوي هېواد دی. خو مګر ایران چې دی هغه د خپلو دغه نورو مقاصدو په خاطر باندې کوي. پاکستان چې دی هغه د خپل همدغه یو ډار چې د لوی افغانستان مخه ونیسي، نو دې په خاطر باندې همیشه افغانستان کې هغوی لاسوهنه کوي او همیشه غواړي چې خپل لاسپوڅي ګوندونه هلته په اقتدار کې راولي او چې هغه په اقتدار کې رام شي، بیا ورته نور ګوندونه پیدا کوي چې هغه راشي هغې سره یې وجنګوي، ځکه چې هغه جګړه چې ده هغه پای ته ونه رسېږي او افغانان او د افغانستان چې دی هغه ترقي ونه کړي. نو موږ باید ډېر هوښیار واوسېږو او دغه اوس چې کومه دغه د افغانستان ضد کړۍ په اسلام آباد کې راټول شوي دي، دغه ټول خو افغانانو پېژندلي دي چې صرف په افغانستان کې دوی جګړه کړې ده، د افغانستان د پرمختګ او ترقۍ دپاره هېڅ هم نه دي کړي. د دوی په حکومت کې هم اختلافات، قومي اختلافات هم په افغانستان کې دومره زیات کړي او بل پښتو ژبې ته دومره زیان رسولی و چې تر ډېر وخته پورې بیا هغه دغه واته د افغانستان نوم ته چې دغه نوم منو او یا نه منو، په دې باندې به هم ډېر بحث روان و. نو پکار دا ده چې افغانستان ولس ډېر هوښیار واوسېږي. نو زه به انشاءالله تعالی په راتلونکي کې په دې باندې پروګرام کوم. ملګرو که چېرته څوک موږ سره په ټیک ټاک کې یا په دې اوس په یوټیوب کې موږ ګوري، خو زموږ اصلي دغه چې دی دغه د لوی افغانستان تلویزیون د دې لکه ال ای ټي وي په نوم باندې زموږ یو یوټیوب چینل دی، هغه هم در سره سبسکرایب کوئ او فالو یې کوئ، او بل دغه زموږ د فیسبوک پاڼه چې د خپله د لوی افغانستان تلویزیون په نوم باندې د هغه هم در سره وکئ، او ټیک ټاک کې هم زموږ یوه پاڼه ده د لوی افغانستان په نوم باندې، بیا هغه هم در سره تاسې سبسکرایب کړئ. نو مننه د بل پروګرام پورې تاسې په لوی الله سپارم. خوشحاله، ارامه او سوکاله ژوند ولرئ. د الله په امان.